عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چې کله وفات شو عمر ثانی ورته ویل کیږي او دا د هغې ښځې په اولاد کې دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د شپې به ګرځېدو او د خپل رعیت احوال به معلومول چې زما رعیت ته څه تکلیف او مصیبت خو نشته څوک په تکلیف او مصیبت کې خو نشته دی به ګرځېدو یو کور نه आवाज راځي مور او لور خپلو کې په جنگ دي او نیمه شپه ده مور لور ته وایي دې پیو کې اوبه واچوه دې شودو کې اوبه واچوه ځکه چې دا خو لږ دي په دې خو کار نه کیږي دا که ته خرڅ کې نو زمونږ ضرورت پې نه پوره کیږي لہذا اوبه پکې واچوه هغه ورته نه مورې لور ورته وایي نه مورې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منع کړی دا او که چرته خبردار شو نو سزا به راکړي نشم کول او کمقلی عمر فاروق چرته دی دا خو نیمه شپه ده عمر فاروق چرته دی اوبه پکې واچو که عمر فاروق نشتا نو د عمر فاروق الله خو په سر ولاړ دی کنه زما هغه څه جواب ورکو چې کله سحر شو د رښتې پیغام اولیږلو چا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خپل زوی ته وایي تاله مې یو ډېره ښځې کې ښه رشته کتلې ده تاله مې ښځې کې رشته کتلې ده دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی د دغه ښځې په اولاد کې دی ګډ به خپلې ګډې بیزې سره او په دې کې یو شرمخ راغو بیړی اچي ورته وایي او د دغه ګډي بیزونه یو ګډه او تختول او لاړو دا شپون کې فوراً وای انا لله و انا الیه راجعون تپوس کوونکې تپوس کوي چې ولې وای داسې ښکاري چې عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات شو عمر ابن عبدالعزیز څه شو وفات شو او تی تا ته چه ہوئے تروس دا شرمخان به ګرځېدل او زما د دې ګډو بیزو حفاظت به کولو د دوی دومره جرأت نو چې راغلی او زما په دې ګډو بیزو حمله کړې خو داسې ښکاري چې دوی کې دا جرأت پیدا شو نو ښکاري داسې چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه د چا د وجې چې دوی دا جرأت نشو کولی داسې ښکاري چې هغه شخصیت د دنیا نه لاړ راوي وایي ما چې تپوس وکړو مکه ورځ او مکه وخت د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د وفات وخت کله چې بادشاہ او حاکم هغه عادل وي او انصاف والا وي نو انسانان خو څه چې زناورم په یو بل باندې ظلم نه کوي